دا دلته کې چې څومره امپلایز ناست دي دا زیاتره په بیسک پے سکیل کې کار کوي. تاسو د پاکستان تاریخ راولئ نو دا د سکیل مختلف سیستمونه مختلف اوقاتو کې راغلي. په دې سروي سیستم کې یو ایولوشن شوی دی، ګریجوال ډیولپمنټ شوی دی. اول نه چې موږ راوالو نو دا پرسکرایب پے سکیل و، بیا دا نیشنل پے سکیل شو، بیا دا بیسک پے سکیل شو. په دې کې بعضې سپیشل پے سکیل دی او بعضې پروجیکټ بیس پے سکیل دی. نو دا ټول جدا جدا سیستمونه دي. په دې کې هغه سکیلونه چې کوم ادارو کې پیداوار کېږي او هغه پیداواري ادارې دي هغو ګټه کوي، نو د هغو جدا لکه سپیشل پے سکیل، پروجیکټ پے سکیل، دا ټایپ سکیلونه هغو ته ورکړل کېږي او په هغې کې تنخواګانې او فیسیلیټیز ښه ډېر زیات دي. دا بیسک پے سکیل خو ډېر کمې تنخوا والا او ډېر هغه ادارو له لکه خاص کر ایجوکیشن دا ټایپ کې بیسک پے سکیل چلي، ولې چې دې کې ډېر کمې تنخوا باندې خلک کار کوي. په دې بیسک پے سکیل کې ستاسو نه چې کله تنخوا درکېږي که نه، نو په دې تنخوا کې ستاسو کور، هیلث فیسیلیټي او ایجوکیشن د هغې کاسټ نه شامل. ځکه خو چې یو کس په بیسک پے کې کار کوي نو هغه له حکومت کور ورکوي، یا یې کور جوړ کړی وي که نه جوړ کړی، هاوس رینټ ورله ورکوي، که نه هاوس سبسډي ورکوي، که نه هاوس ریکویزیشن ورکوي. دا ایکسټرا ولې ورکوي؟ دا ځکه ورکوي چې دا د بیسک پے په کاسټ کې نه شامله. نو زما صرف مختصر عرض دا و چې په دې خبرو باندې هم لږ ځان د پوهولو ضرورت دی چې کوم خلک په بیسک پے کې کار کوي نو هغه له ته د کور د ریزیډنس فیسیلیټي هغه واپس اخیستی شي چې کله ته د موجوده ریټ په بنیاد باندې هغه پیسې د هغه په بیسک پے کې شامل کړي. دلته نه د فری هیلث فیسیلیټي هغه واپس اخیستی شي چې هغه د موجوده کاسټ د هغه په بیسک پے کې ته شامل کړي، او هغه نه ته د ایجوکیشن فیسیلیټي هغه اخیستی شي چې کله موجوده کاسټ هغه په بیسک پے کې ته شامل کړي. نو که تاسو موږ هر یو اداره د ایجوکیشن ادارې هغه خاص کر که د امپلایز یا د امپلایز چیرمن نه د ایجوکیشن فیسیلیټي واپس اخیستل کېږي نو د دې کاسټ په بیسک پے کې شاملېږي. نو دا خو په دې بیسک پے ریسټرکچر کوي، دا یو ډېر ګران کار دی. نو هغه ګران کار په ځای باندې په دنیا کې نوي نوي سیستمونه راغلي دي، دلته کومه نوي نوي سیستمونه به راځي، دا د وخت ضرورت دی. بیا به لم سم پیمنټ او دا سیستمونه به انټروډیوس کېږي. په دې موجوده وخت کې دا یو اصولي خبره ده چې د بیسک پے کې کار کول او د امپلایز نه د هغو د ایجوکیشن فری فیسیلیټي واپس اخیستل دا یو قطعا زیاتې او ظلم دی. په دې باندې خو که زه وایم دا وایم که زموږ څوک عدالت ته لاړل او ښه کیس مزیدار ښه تکړه وکیل یې جوړ کړي که نه، نو ستاسو د بیسک پے کې کار کول والا تاسو فری هیلث، فری اکاموډیشن او فری ایجوکیشن به له عدالت هم وګټي درنیږي ده، ولې چې د دې بنیاد ډېر مضبوط دی په دې خبره کې. نو دا بعضې خبرې داسې دي چې موږ دا نه وایو چې د دې یونیورسټۍ څوک دښمن دی، دا چې کوم داسې دا ټول د یونیورسټۍ خیرخوا دي، دلته د هغو رزق لګېدلی دی. هر یو دا غواړي چې یونیورسټي ترقي وکړي او بیا خاص کر ریسرچ کې خو باید ترقي کوي چې ته ایجوکیشن له نورو فیسیلیټیز ورکړي. نو چې ته نه دا شته هلې نو دې ته به څه داسې قابل خلک راځي، هغو ته به نورې ډېرې لارې کولاو دي، هلته کې به ځي. نو ایجوکیشن خو کولو دپاره تاله ښه ریسرچر پکار دي، ښه ریسرچر ته ورته ښه فیسیلیټیز ورکوي، ښه ښه لیبارټریانې به جوړوي، نو هغه به ستا ریسرچ په مخه ځي. ته خو به خپل ریسرچ هغه مقام ته ورسوه که نه چې زموږ ریسرچ د انډسټري ضرورت شي، نو موږ به بیا انډسټري سره لینک کېږو. اوس په موجوده حالاتو کې انډسټري به موږ سره ولې لینک کېږي او موږ به موږ سره لینک شو، ولې زموږ ریسرچ هغه لیول ته نه دی رسېدلی. که تاسو د آکسفورډ او د کیمبرج مثالونه ورکوئ نو هغه یو اوږد تاریخ دی، 400 کالونه زیات تاریخ دی، او په هغې کې هغوی یو مقام ته رسېدلي دي چې د هغو ریسرچ بیا انډسټریز له به پکار وو، نو بیا هلته نه چې پیسې راتلې شروع کړل نو بیا ورته حکومت پیسې ورکول بند کړي وو. یونیورسټو خپله حکومت ته درخواستونه ورکړل چې موږ په خپل ریسرچ باندې دومره پیسې پیدا کوو چې موږ له د حکومت پیسې نه دي پکار. خو اول نه هغه لیبارټریانې او هغه ریسرچ څیزونه هغه لیول ته رسېدلي وو، نو پس ته دا څیزونه بیا داسې شوي دي. نو ته دلته کې ما نه په تلي کې شړشم زرغونی چې نه بس تاسو به یو دم ریسرچ وکړئ او پروډکشن وکړئ او انډسټري سره لینک شي او پیسې ترې واخلئ، دا داسې نه کېږي. بله ورځ ما په یو ساینس جرنل کې دغه کتو په آکسفورډ یونیورسټۍ کې یو ریسرچ روان و، کلي 1500 کالو د هغه ریسرچ روان و.
او په هغې کې اباو 65 پروفیسرانو کار کاوه. خو د هغې ریزلټ اوس راته شروع شول. اوس هغوی دا وایي چې موږ د کینسر لپاره د ویکسین جوړولو په آخري مرحله کې یو او 2030 پورې کېږي چې دا موږ کمرشل کړو. نو ښه حکومت به راپاسې دا تپوس پرې لګوي چې تا دا 15 کاله څه کولو، دا پیسو هم نه دي کړي. دوی دغه 15 کالو ریسرچ کوي، نه اوس نتیجه راته شروع شوه. نو د ملک ترقۍ کې 50 کاله 60 کاله 70 کاله دا هېڅ خبره نه وي. دا اوږدې اوږدې منسوبي دي ریسرچونو. خو تاسو دا ریسرچ په صحیح ډایرکشن کې غوا واچوئ که نه، ما ته پیسو نه ښکاري. موږ په سکول کې او په کالج کې یو تجربه وه راته کوله، په هغې کې به ورته زما خیال سره فاسفورس ورته وایي چې هغه د بار اکسیجن ورسره دغه شي نو هغې ته اور لګي. نو موږ ته به یې داسې په بوتل کې لیپ وکړو چې دا فاسفورس دی او دا که دې بوتل نه وباسو نو دې ته اور لګي، بس ورته وګورئ بس دغه شی دی. او که دا وسوځي نو بیا موږ سره نور نشته دې لیپ کې. نو موږ خو په داسې حالاتو کې لیبارټریانې چلو، په داسې حالاتو کې کارونه کېږي. نو ته څنګه آیډیلي هغه لیول سوچ کوې چې ستا یونیورسټۍ به هغه لیول پروډکشن کړي او انډسټري سره به لینک وي او تا له به ګټه کړي او ځان له به پیسې پیدا کوي. نو دا یو ایولیوشنري پروسس وي، دا ګریجولي ډیولپ کېږي، په دې کې ډېر وخت لګي. ما خو د 1500 کالو یو مثال درکړ. داسې خو زه د ساینس جنرال ډېر کوم او شل مثالونه به درته نور درکړم چې په هغې کې 50 شپېته کاله ریسرچ کېږي او هېڅ ریزلټ یې نه وي او بیا ته ریزلټ راته شروع شي. او داسې ایکسپریمنټ وکېږي چې 30 کاله کې تېر شي او اخر کې وایي هایپوتھیسس نل اینډ وایډ هېڅ هم نشته. نو دا ریسرچونه داسې نه وي چې دا به تا ته په تلي کې به ته شړشم زرغون کړي او تا ته به 24 ګنټو کې ریزلټ میلاو شي. نو موږ ته پکار ده چې حکومت خپلې پالیسۍ داسې جوړې کړي چې یونیورسټیو کې د ریسرچ فیسلټیز ښه شي. ټیلنټ هانټ یو پروګرام شروع کړي چې په یونیورسټیو کې ټاپ ټیلنټډ کسان وي چې هغه د ریسرچ لپاره سپیسیفیکلي هایر شي، چې هغه یو سپیسیفیک فیلډ کې په مخه باندې ریسرچ سره کوي. نو دا ټایپ پروګرامونه چې څوک په یونیورسټیو کې نه شروع شوي، نو موږ ریسرچ نشو کولی، زموږ لیبارټرۍ نشي ښه کېدی، زموږ ریسرچ پروډکټیویټي نشي مخې ته راتلی. دا په نارو باندې او سیاسي نارو باندې او په جذباتو باندې نه کېږي. دا یو اوږد مسلسل او یو کنسسټنټ پروسس دی چې دا شروع کول غواړي. بس همدې خبرو سره تاسو اجازه غواړم وما علينا الا البلاغ. मेरा